أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. چپټر نمبر 5 چې د فزیکل اینڈ کیمیکل چینجز اف میټرز دا ختم شو. صحیح ده. نن به د دې کی پوینټس چې دا به ډیسکس کوو. په دې کې 1 نمبر چې دی a material does not change into a new material having different properties due to physical change. په جسمانی تبدیلی کې یو مواد چې دی صحیح ده د نوې مواد ته نه بدلیږي. مطلب نوې مواد داسې چې د هغې بیا خوبیانې خصوصیات هم بدلی. صحیح ده. نو په جسمانی تبدیلی کې داسې نه کېږي. جسمانی تبدیلی چې دا صرف فزیکل سټیټ صحیح ده مطلب جسمانی حالت بدل شي یا اپیرنس چې دا شکل صورت وغیره دا بدل شي. نور سیز اقشتی صحیح ده څه نوی سیز دی نه جوړ شوی. نو دې ته موږ وایو فزیکل چینج جسمانی تبدیلی. صحیح ده. او دا ریورسیبل ده. دغه سیز چې دا بیا واپس خپل زوړ حالت ته راتلی شي. بیا 2 نمبر ته وګورئ. The process during which solid becomes liquid and absorption of heat is called melting. کله چې یو کلک سیز چې دی دا په حرارت جذب کولو سره په هیټ جذب کولو سره داسې شي دا لیکوډ سټیټ ته راشي مطلب مایع حالت ته بدل شي. نو دې عمل ته موږ وایو میلټینګ. دې ته موږ څه وایو ویلې کېدل. صحیح ده. بیا 3 نمبر ته وګورئ. The process during which heat is released from the liquid changing it into solid is called freezing. فریزینګ چې دی دا یو داسې عمل دی په کوم کې چې حرارت چې دی ګرمي چې دا خارج کړی شي د مایع نه او دا بدل شي کلک حالت ته. دا مایع چې دا کلک حالت ته بدل شي. مثال په تور اوبه چې دی موږ په فریج کې کیدو نو د هغې نه هیټ چې دی دا ریلیز کړی شي او هغه آیس ته چینج شي. دې عمل ته موږ وایو فریزینګ. صحیح ده. 4 نمبر ته وګورئ. On heating the change of liquid into gas is called boiling. په هیټ کولو سره په ګرمولو سره چې کله یو مایع سیز چې دی هغه موږ ګیسیس حالت ته بدل کو نو دې عمل ته وایي بویلینګ خوټ کول. صحیح ده. لکه مثال په طور اوبه چې دي اوبه یو لیکوډ دی او دا تاسو وخوټ کوئ نو دا به ګیسیس سټیټ ته چینج کیږي. مطلب د دې هغه ویپرایزیشن چې دا به سټارټ شي ګیسیس سټیټ ته دا بدلیږي. دې عمل ته وایي بویلینګ. صحیح ده. بیا 5 نمبر ته وګورئ. The change of water into vapors is called evaporation. اوبه چې کله بخاراتو ته بدلیږي نو دې عمل ته څه وایي؟ دې عمل ته وایي عملي تبخیر evaporation. بیا 6 نمبر ته وګورئ. The change of gas into liquid is called condensation. کله چې یو میټر په ګیسیس سټیټ کې صحیح ده او هغه لیکوډ ته مایع حالت ته بدل شي نو دې عمل ته څه وایي؟ دې عمل ته کنډنسیشن وایي. بیا 7 نمبر ته وګورئ. When a solid or liquid mixes with other liquid uniformly forming a mixture it is called a solution. کله چې یو کلک سیز یا مایع صحیح ده هغه موږ په نور لیکوډ کې مطلب په نور مایع کې هغه موږ یونیفارملی حل کو مطلب ټول یو شانی پکې حل شي یو داسې مکسچر جوړ شي چې مطلب مکمل په یو بل کې دا حل شي. دې ته موږ وایو سولوشن. صحیح ده. لکه مثال په تور باندې موږ روح افزا شربت راواخلو نو هغه هم لیکوډ فارم کې دی که نه او موږ یې په اوبو کې حل کو. یا مثال په تور یو سالډ سیز موږ راواخلو لکه مثال په تور چینی یا مالګه هغه موږ په اوبو کې حل کو نو دا موږ له یو داسې مکسچر راکړي چې هغه مکسچر ته موږ بیا وایو سولوشن. صحیح ده. بیا دی یو ته وګورئ دی لاندې ته the minor component which is dissolved in a solution is called a solute. هغه سیز کم چې په لږ مقدار کې موږ حل کوو. صحیح ده. whereas the component which dissolves is called a solvent. کم سیز چې موږ په لږ مقدار کې اچو یو سولوشن ته نو هغې ته موږ وایو سولوټ او کم چې په ډېر مقدار کې نو هغې ته موږ وایو سالوینټ. لکه مثال په طور مالګه او چینی تاسو ته یاد کړو چې دا کله موږ په اوبو کې حل کوو دا چینی یا مالګه چې دا موږ په لږ مقدار کې اوبو ته غورځوو که نه. صحیح ده. او اوبه چې دي اوبه په ډېر مقدار کې زیاتې نو اوبه چې دي اوبه سالوینټ دی او دا مالګه یا چینی چې دا داسې شی دی دا سلوټ دی. یا مثال په طور باندې د روح افزا شربت دی یا بل یو سیز دی هغه تاسو په اوبو کې حل کوئ نو دا کم سیز چې ورته تاسو په لږ مقدار کې غورځوئ دغه سیز ته موږ وایو سلوټ او په چا کې چې موږ حل کوو لکه اوبه شوې یا بل لیکوډ شو. صحیح ده. نو دغه به په زیات مقدار کې نو دا څوک چې په زیات مقدار کې دې ته به موږ وایو سالوینټ. صحیح ده. بیا دې یو ته وګورئ. a dilute solution is one that has a relatively small amount of dissolved solute. اوس ډایلوټ سولوشن هغه سولوشن ته وایي چې په هغه کې د سلوټ مقدار چې د لږي. صحیح ده. موږ ورته پښتو کې نروب هم وایو. صحیح ده. نروب او ټینګ به تاسو پیژنئ. نو په کوم کې چې د سلوټ مقدار کمی دغه سولوشن ته موږ ډایلوټ سولوشن وایو. صحیح ده.
A concentrated solution is one that has a relatively large amount of dissolved solute. او concentrated solution منګه هغه solution ته وایو چې په هغه کې د solute مقدار سي د سیوای. څومره چې موږ د solute مقدار سیوا کوو نو یو solution چې دی دا به امره concentrated وي. صحیح ده؟ مطلب ټینګېدو طرف ته به ځي، ټینګېږي به. بیا دیو ته وګورئ. The change that occurs on the surface of iron due to action of oxygen and water is called rusting. کومه تبدیلی چې د وسپنې په لپاسه سطح باندې کیږي په وجه د عمل د اکسیجن او د اوبو، دې عمل ته موږ وایو رسټینګ. صحیح ده؟ یو کیمیکل چینج دی که نه چې کوم د وسپنې په لپاسه سطح باندې کیږي د اکسیجن او د اوبو د عمل په وجه باندې. صحیح ده؟ دې ته موږ څه وایو؟ دې ته موږ وایو رسټینګ، زنګ. صحیح ده؟ ښه بیا د اخریني ته وګورئ. When a material combines with another one to form new material having new properties, it is called a chemical change. کله چې یو material combine شي هغه میلاو شي with another one د بل سره، کله چې یو مواد د بل سره میلاو شي او یو نوی سیز، یو نوی مواد د هغې نه تیار شي، یو نوی سیز د هغې نه جوړ شي. صحیح ده؟ چې د هغې نوي خوبیانې، نوي خصوصیات دي، دې ته موږ وایو chemical change. صحیح ده؟ کیمیکل چینج او فزیکل چینج چې دی د دې ډیفرنس یا دا څه ته وایي نو دا موږ تېرې ویډیوګانې که تاسو وګورئ په هغې کې موږ دا ویلي دي. صحیح ده؟ نو دا د دې کی پوینټس او په روانو ویډیو کې انشاءالله بیا دا ایکسرسایز چې دی دا به وایو. صحیح ده؟ او د روانې ویډیو پورې تاسو سپارم په الله، د الله په امان.